د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د جنجال زور له حنیفت مره وواته. دا چې څنګه مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې او پر ځای حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت سرپرست وټاکه. دا چې د عبدالله او غني ترمنځ د سیاسي هوکړې له مخې کورنیو چارو وزارت د عبدالله څخه و. عبدالله د غني په دې پرېکړه سخت غوسه شو او ویلي دي چې دته د منلو نه ده. وروسته بیا د ارګ او عبدالله ترمنځ ځینې مذاکرات وشول. لومړیو کې داسې ویل کېدل چې ولسمشر غني د کورنیو چارو وزارت په بدل کې عبدالله ته د ملي امنیت ریاست او امریکا کې د افغانستان سفارت ورکوي. خو ویل کېږي چې عبدالله دا نه دي منلي او بهرنیو چارو وزارت یې غوښتی. اوس ځینې سرچینې وایي چې په همدې پرېکړه شوې او بهرنیو چارو وزارت به عبدالله ته ورکول کېږي. سرچینې وایي چې د بهرنیو چارو وزیر حنیفت مربله دندې لرې شي او د عبدالله لخوا به دې وزارت ته یا منصور نادري او یا هم د مارشال فهیم زوی ادیب فهیم ورمعرفي شي چې په دې توګه د عبدالله او د غني د جنجال زور له حنیفت مره وواته. خلک وایي چې د سهامي شرکت پایله بالاخره هم داسې وي لکه اوس چې وشول او دا موضوع د شرم وړ بللې. په هر حال البته باید ووایو چې په دې اړه تر اوسه په خپله د مصالحې شورا یا ارګ څه نه دي ویلي او دا موضوع رسما نه ده تایید شوې. په هر حال یاد دې وي چې ولسمشر غني مسعود اندرابي چې د عبدالله سړی و له دې کبله له دندې لرې کړی و چې د لیفور په وړاندې اقدام نه و کړی. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.